ها بل فضیلت پدې کې هغه دا ده چې په دې ورځ باندې چا روزه ونیولا حدیث د مسلم دی بالکل صحیح روایت ده بعضی کسان پکې شکونه د خلکو پیدا کوي خو هغه شکونه له سره به اعتبار نه صحیح روایت ده د مسلم رحمه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د عرفه روزه چې کومه ده وکاله ګناهونه په الله رجعي یو تیر شوی یو آینده کال کې بالفرض ستانه واقع شو الله د مخکنه تمام کړ وکاله ګناهونه اسی روایت ده د مسلم وس من تاسو خپل سوچ د ګناهونه وکړو من تاسو ته د دې تیر شوی هفته ګناهونه نه دي معلوم کم کم ګناهونه هم کړي الله ته معلوم دي او ملائکه ځان سره لیکلم دي لیکن په دې ورځ روزي باندې الله تعالی هغه موږ تاسو ته معاف کوي معافي به کوي سونه غټ د فضیلت ورځ ده او سونه غټ خیر ده پکې دیو جن دې خیر نه موږ ځان محروم نکو ها د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا روزه اگر کسر حاتن حدیث کې نه ده نقل او روایت د بخاری نه معلومیږي چې په عرفات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو صحابه په خپل منځ کې شک شو چې نن به رسول الله روزه نیولې کنه به نیولې دا شک ولې کو صحابه خدای د دې د وجه نه کو چې صحابه ته پته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې به روزه نیولا او صحابه ته ترغیبات داغي ورکړي ځکه دا شک کو ام الفضل ویاله چې زبې معلوماتو کما نو پي راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولېګل ورګ رسول الله اسکی کني اسکی کوي اسکل روزه نه ده او کرا دکړه پته بولېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه نیواله وې پي او تور کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم استوس کلا موږ ته پته ولګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه نه ده نیواله یو جن علماء عرفات کې چې څوک ولاړی دا غي د پار روزه نیول نشتا ابو روزه نه نيسي ها د عرفات نه بار کسان اغي له روزه نیول پکار دي هغه دا روزه ونیسي د عرفه د ورځه فضیلت هغه ده په دې باندې الله د انسانانو وکاله ګناهونه رجعي د دې ورځې د فضیلت د عرفه